د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یوه اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې ته چې د روان مالیز کال د میزان میاشتې په 2 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه 28 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې وې چې له جملې د 25 پروژو قراردادونه منظور د یوې پروژې لغوه او د 2 هغو د قراردادونو د بیا ارزونې سپارښتنه وشوه د منظور شویو پروژو ټولیز ارزښت شاوخوا 6 میلیارده افغانیو ته رسیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت مقام په مشرۍ د مالیې، کورنیو چارو، صنعت او سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو د استخباراتو لوی ریاست او خصوصي سکتور په غړیتوب له صنعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ په موخه ځانګړې غونډه د روان مالیز کال د میزان میاشتې په 3 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د صنعت او معدن خونه به کورني تولیدات د رسمي لیک له لارې د تعرفې کمیټې ته ور معرفي کوي او د تعرفې کمیټه به د معرفي شویو کورنیو تولیداتو د کیفیت، کمیت او قیمت له تثبیت وروسته د ځان بسیاینې په اندازه پر دغو وارداتي اموالو تعرفه لوړوي او همدارنګه ټولې اماراتي ادارې به په خپلو خریدارۍ او تدارکاتي پروسو کې کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکوي. د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه د روان مالیز کال د میزان میاشتې په 15 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري د کانونو د ساتنې په موخه جوړه شوې کړنلاره تایید شوه. د اقتصادي کمیسیون په یادناسه کې ارزګان ولایت ته د برېښنا رسولو د کابل ښار د 15 ناحیې اړوند د کمپنۍ په ساحه کې د میوو او سبزیو مارکیټ لپاره له ښاري اصولو سره سم د جامع طرحې جوړولو او په ساختماني پروژو کې د غوري او جبل سراج سیمنټو د کارولو په اړه موظف شوو کمیټو ته لازمي لارښوونې او هدایات وشول. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.